کچری ستاسو ویښته بار بار غورځېږي یا ستاسو ویښته ډېر زیات کمزوري وي یا ستاسو د ویښتو چې کم سرونه دي هغه بار بار ماتېږي او د دې په وجه ستاسو ویښته ډېر زیات کمزوري او ډېر زیات وړوکي او ډېر زیات کم پاتې کېږي. نو د دې نه د خلاصي دپاره زه تاسو ته یو داسې اویل ریکمنډ کوم، یو داسې تیل زه تاسو ته ښیم چې په دې باندې ډېر زیات ریسرچز شوي دي او د دې ډېر زیات بهتر ریزلټ دی او دې اویل ته روزمري اویل ویلی شي. او کله چې تاسو دا اویل استعمالوي نو دا به تاسو یوازې نه استعمالوي بلکې د دې سره به تاسو کوکونټ اویل استعمالوي، کوم ته چې د کوپرې والا تیل ویلی شي. او دا چې کله تاسو دواړه میکس استعمالوي نو په دې طریقه باندې به استعمالوي چې تاسو به یو چمچ کوکونټ اویل یعنی د کوپرې والا تیل راوالي او 15 څاڅکي به تاسو دا روزمري اویل راوالي او دا به سره میکس کړئ. د هغې نه بعد به یا تاسو په سر کې دا 2 ټیمه لګوئ سحر او ماښام. او کله چې دا تاسو په خپل سر کې لګوئ نو تاسو به د 10 منټو نه وروسته تر 15 منټو پورې په خپل سر کې مساج په دې باندې کوئ چې د دې سره ستاسو د ویښتو چې کومه نشونما ده هم بهتر کیږي او کچرې ستاسو د ویښتو سرونه ماتېږي نو هغه هم ورسره بهتر کیږي او د دې سره ستاسو په سرمن کې کم چې د بلډ سرکولیشن دی د وینې کم رفتار دی دا ورسره هم بهتر کیږي. او دا اویل ځکه زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې په دې باندې ریسرچ شوي دي او د دې ډېر زیات بهتر ریزلټ دی. او دا اویل به تاسو د 3 میاشتو نه ونیسه تر 6 میاشتو پورې استعمالوي. خو کچرې داسې انسانان وي چې دا اویل استعمالوي او د هغه په سر کې خارښت او الرجي علامات راولي نو داسې انسانان به نه استعمالوي ځکه چې داسې انسانان هم په دنیا کې شته دي چې د هغوی کومه سرمن ده هغه ډېره زیاته سینسیټیو ده. او دا روزمري اویل چې کوم دي دا به تاسو اوریجنل او پیور اویل ځان ته اخلي او هغه به استعمالوي. او د اوریجنل یعنی د پیور اویل داسې پته لګېږي چې کله تاسو دا روزمري اویل ځان ته راوالئ نو تاسو بیا یو سپینه پیپر راوالئ او په هغې باندې به تاسو د روزمري نه یو څاڅکي وکړئ او کله چې تاسو دا څاڅکي په هغې پیپر باندې وکړئ یو ګنټه پاس به بیا دا څاڅکي روک شوي وي یعنې په هوا کې به میکس شوي کوم ته چې موږ ایواپوریټ ویلی شو. او د هغې نه بعد په دې پاڼې باندې به هیڅ قسم داغ نه وي پاتې شوی نو د دې مطلب دا دی چې دا اوریجنل دی. او که چېرې تاسو روزمري اویل ځان ته اخیستی وي او تاسو په سپینه پاڼه باندې د دې څاڅکي وکړئ یو ګنټه پاس هغه څاڅکي وګورئ او هغه ځای باندې هغه داغونه پرېښوي یعنې د هغه څاڅکي داغ پاتې شوي وي نو تاسو ته دا پته بیا لګېږي چې دا اوریجنل روزمري اویل نه دی یعنې 2 نمبر دی. نو کچرې همدغه شان ستاسو د صحت په اړه نور معلومات تاسو ته پکار وي نو هغه تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ.